बंद करो د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډه د بیلابیلو پوهنتونونو محصلین او وکیلان په پنجاب کې د پښتنو د زورلو پر ضد مظاهره کوي. دوی وایي چې په پاکستان کې میشت ټول قانون برابر دي او د کاروبار یا د سبق ویلو د پاره د ملک هر ځای ته تللی شي، خو په پنجاب صوبه کې پولیس پښتانه مزدوران او محصلین تنګوي. د اسلام آباد های کورټ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د 8 نه تر 15 ارټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي او د اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده. زه خپل کاروبار پیسې باندې زه به چشمې خرڅوم، زه به چمړي فروشم، زه به یو شی بل شی زه خو تللی شم هر ځای ته. دا زما بنیادي انساني حقوق دي چې ما ته کانسټیټیوشن اف پاکستان راکړي دي. موږ د چې کومه د برابري بنیاد باندې موږ ته حق ملو شي، د چې کوم متعصب نه رویه د پنجاب دا د ختم شي فلفور د بند شي بلکې معافي ده وغواړي. ادروایز زنده کسان دلته راغلي د سبب روډونو باندې ولې حکومت خپل ځان ته چې کومه ده غ جوړوي مصیبت جوړوي. किसी कौम का किसी मखसूस खित्ते का मसला नहीं है. په مظاهره کې ګډون کوونکو محصلینو دا تور هم ولګو چې په لاهور کې د 14 وروستو په پنډۍ او اسلام آباد کې میشت د پوهنتونونو محصلین پولیس د ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علي چې د اسلام آباد نمل پوهنتون زده کوونکی دی او تعلق یې د باجوړي جنسي سره دی، وایي چې څو ورځې وړاندې پولیس د دوی هاسټل ته راغلي ول، د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي 8 ملګري ورله تانې ته بوتلل او یوه شپه یې هلته په جیل کې تېره کړه. زموږ په هاسټل باندې پولیس چاپې وهي او صرف دا خبره کوي چې پښتون سټوډنټ کم یو دی، پښتون سټوډنټ هغه څه چې جیل ته وړي. هغه 8 کسان دي، د دوه تعلق د باجوړي جنسي سره دی، 3 کسان د ورغزي جنسي په دې کې 2 کسان خیبر ولو او یو پکې کورم جنسي او وزیرستان والا هم پکې. هغه ته دا ویلو چې کله هاسټل تراله ماغه ته داسې ویل چې تاسو هلته پنجابیان سټوډنټان مو چې تاسو کې پښتانه کم سټوډنټان دي، هغه چې موږ پښتانه سټوډنټان یو بغیر د خبرې ډسکشن بغیر د کارت د چکولو هغه چتل او جیل ته وړل. الته په یوش په 13 کړه دا غنه بعد چې کله موږ داغه سره به ته وکړي هغه موږ راځه هغه چې موږ راخلاصول هغه دا وی چې بس په دې باندې زمونږ شک و چونکه حالات ډیر زیات خراب وو چې دیو مطلب درجه یا به مطلب دا خپل تحفظات یا به دهشت ګرد دي. ما ورته دا ویل چې د دیو سره کم کارونه او تا وکم سم په ټیم کې چې کله ویل لکه تا دومره انسلټ ورکو ولې دې دلته راوړل، دا سره هیڅ جواب نه هغه وي بس موږ راوړي دي او تاسو زموږ سره په دې باندې ډسکشن مکوئ، بس تاسو پر کسان بوتلی شئ. د ذکر دا چې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شوي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابیلو سیمو کې پښتنو ته امر کړی و چې د خپل ځان اندراج وکړي. دې سره سم د منډي بهاءالدین ضلعې د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یوه خبرپاڼه هم جاري شوې وه چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو دې ولس پولیس خبر کړي، خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه ردوي. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د 9 په ورځ لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لرې کولو لپاره یې د یوې کمیټې اعلان کړی دی.